درنو لیدونکو عوام میډیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. نن به د هغه انسان فکر سفر وکړو چې د تمدنونو رایز او فال یې په څو جملو کې تشریح کړل او د ملت جوړونې رښتینی منطق یې نړۍ ته وښود. دا انسان څوک و؟ ابن خلدون د 14مې پیړۍ یو نابغه مورخ، ټولنپوه او مفکر و. د نوموړي تر ټولو مشهور اثر المقدمه و چې تر ننه د تاریخ، سیاست، اقتصاد او ټولنې د پوهانو لپاره یو بنسټیز اثر دی. ابن خلدون نه یوازې دا چې تاریخ یې ولیکي بلکې تاریخ یې تحلیل کړ. هغه ویله civilizations are not accidents, they follow laws، یعنی تمدنونه د طبیعت په څیر په قانون چلیږي. نوموړی په شمالي افریقا کې وزیږید. جګړې، کورنۍ شخړې، د دولتونو پیدا کېدل او ړنګېدل یې په خپلو سترګو ولیدل. همدا تجربو د ده فکر بدل کړ. عصبیه د ملت جوړونې رښتینی اساس. ابن خلدون یو داسې مفهوم وړاندې کړ چې د هغه د ټول فکر اساس و. ډیر خلک فکر کوي چې عصبیه یعنی تعصب، خو دا غلط تعبیر دی. عصبیه یعنی ګډ احساس، ګډ هدف، ګډ مسؤلیت او د یو بل لپاره درېدل. ابن خلدون ویل هغه خلک حکومت جوړوي چې یو بل ته وفادار وي، نه هغه خلک چې یوازې د ځان لپاره ژوند کوي. په ساده ژبه که ووایو، کله چې په ملت کې یووالي، اعتماد او ګډه اراده وي، په دې وخت کې ملت قوي کېږي او راپورته کېږي، او کله چې وګړي تجزیه سي او بې باوره سي، ملت کمزوري کېږي. د دولت پړاوونه رایز اینډ فال. په مقدمه کتاب کې ابن خلدون د دولت د ژوند 3 پړاوونه بیان کړل. لومړی فاونډیشن یا د جوړېدو پړاو. د نوموړي په باور په دې پړاو کې خلک له ستونزو، جګړو او ګډ درد څخه راپورته کېږي. مشرتابه قوي وي، ولس متحد وي او یووالي لوړه کچه لري. دویم پړاو کنسولیډیشن ان پراسپریټي، د ځواک او ثبات پړاو. د نوموړي په باور په دې پړاو کې دولت منظم سي، اقتصاد وده وکړي، عدالت ټینګ سي او دا د دولت او ملت د اوج پړاو دی. دریم پړاو ډیکلاین یا د کمزوري او زوال پړاو. د نوموړي په باور کله چې فساد ورو ورو پیدا سي، مشرتابه له ولس څخه فاصله پیدا کړي، راحت او عیاشي زیات سي، په نتیجه کې ملت تجزیه سي او دولت کمزوري سي. په نن وخت کې د ابن خلدون فکر په نننۍ نړۍ کې چې جګړې، اقتصادي بحرانونه او ټولنیز ستونزې ډېرې دي، ابن خلدون د فکر زموږ لپاره 3 لوی درسونه لري. لومړی، ملت د خلکو په یووالي جوړېږي، نه د زور په نظام. که ټولنه تجزیه سي، هیڅ دولت یې نشي ساتلی، او که ملت متحد سي، هره ستونزه حل کېدای سي. دویم، عدالت د دولت څه ده. ابن خلدون وایي ظلم د زوال لامل دی، حتی که نظام قوي هم وي. کله چې عدالت کمزوري سي، خلک باور له لاسه ورکوي، ټولنه خرابېږي او دولت نشي درېدلی. دریم، فکري بیداري د ملتونو د رښتیني بدلون سرچینه ده. هغه ټینګار کاوه ideas build nations، یعنی د ملتونو ژوند د فکر، تعلیم او شعور څخه شروع کیږي، نه د وسلې او ټوپک څخه. د ابن خلدون وروستی فلسفي پیغام. ابن خلدون د ژوند په وروستیو کلونو کې یو ژور درس پرېښود. نوموړي ویل هغه ملتونه چې خپل تاریخ نه پیژني، خپل راتلونکی نسي جوړولی. ده ویل هر ملت چې له خپلو تیرو ستونزو، تېروتنو او تجربو څخه زده کړه ونه کړي، په راتلونکي هماغه پخوانۍ تېروتنې بیا تکراروي. یو ملت باید د پرمختګ، ثبات او ملت جوړونې لپاره د فکر، عدالت، یووالي او زده کړې لاره غوره کړي. دا د ابن خلدون د فکر او ژوند ته یو لنډ او روښانه سفر و. هغه مفکر چې 200 کاله وړاندې کړي خبرې او فکر یې نن هم نړۍ ته ګټور دی. که غواړئ د نړۍ د مفکرینو، اصلاحګرانو او تاریخي شخصیتونو په هکله نور هم زده کړئ، نو عوام میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.